سلام دوستانو په خپل چینل کې تاسو ته خوش آمدید وایو. نن ویډیو د هغه درې ولکانو دا چې د سکول یو جنې په کمره کې بند کړه او هغه سره جنسي تیری وکړي. هغه سره بیا څه چلو شو او الله هغه سره عذاب کې گرفتار کړو. کو تاسو زموږ په چینل نه وی دا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته معلوماتي ویډیو حاصل شي او د بیل آیکن هم دباو کې چې تاسو ته نوټیفیکیشن راځي. مرګرو دا د واقع داسې دا چې کله یو درې لکانو د هغې یو جینۍ خوښه شوه چې دې سره به مونږ جنسي تیری کوو خو هغه به یو سکول ته تله. د هغه سکول څوکیدار سره دی ګپ شپ جوړ کو او پیسې والو نو پیسې به هم لګولې په هغه به خوراکې هم کولې چې کله ګپ کې ښه داسې وډوب شو چې پته ورته ولګېده اوس دې زمونږ د څه خبرې نه انکار نشي کولی. نو څوکیدار ته خپله خبره ظاهره کړه چې د 5 جنکو کې کومه یو جینۍ را روانه ده دغه جینۍ سره موږ غلط کار کوو خو په داسې طریقه به کوو چې دا تاسو موږ له سکول کې ایثاره کړئ. څوکیدار داسې وکړه چې کله دا جینۍ لاړه خپل کلاس کې کېناسته دی مور پسې شاته لاړو او د هغې بسته ورسې ولیده چې پلانکي ځای کې دا پلانکي کلاس کې کېناسته. چې کله د سکول تفریق شو او ټول واړه بهر په ګراوند کې ګرځېده نو څوکیدار کلاس ته لاړو د هغې بستې اوچته کړه او ځان سره پټه کېښوده. چې کله د سکول چوټي شوه نو ټولې جینکۍ لاړې چوټي یې کړه او دا ډېره اوتره ګرځېده کله د کرسو لاندې کله د میز لاندې او خپلې بستې پسې ګرځېده بسته په لاس ورنرله. مثانې هم لاړې او چې څوکیدار ورغی صرف دا یوازې په دې کلاس کې وه. څوکیدار ورته وی چې ستا بسته خو ماته معلومه ده خو در کوم دله لږه ایثاره شه او دکه شان په یو کلاس کې ایثاره کړه. بیا ورته ووایي چې ستا بسته در کوم خو په یو شرط باندې یو هلک دی هغه سره دا غلط کار وکړه. جینۍ ډېره زیاته د دې نه نکړه کول خو دی کې پې دا هلک دننه راغی او په زوره باندې دې سره جنسي تیری وکړه. داسې بیا بل هلک راغی هغه هم دې سره د غلط کار وکړو بې ایمانه. او چې کله دریم هلک راغی او څنګه یې وکتل نو د خپو نه یې ځمکه وتښتېده په سر یې راکېښود د سترګو نه اوښکې روانې شوې په جړا شو په چغو شو چې تباه شومه برباد شومه زه به اوس ځان مړ کومه. نور ملګري هم راله چې تا سره دا ولې دا څه چل شوی دی نو هغه ووی چې دا خو دی غلط شوی دی د هغه جینۍ په ځای زما خور په دې کلاس کې ګیره کړې ده او تاسو خو زما خور سره غلط کار کړی دی. نو داسې قسمه کارونو نه ځان ساتئ. هغه مشران صحیح وي چې د بل کور ته لوټه نه ولي نو ستا کور ته به لوټه نه راځي. کله چې د بل عزت باندې لاس اچوئ نو ستاسو عزت په هم بیا په خطره کې راځي. څنګه چې انسان د خپل خور د عزت خیال ساتي نو دغه شان د بل د خور د عزت هم خیال ساتي. کو په چینل نوی سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ. ډیر خیال ساتي. الله د ټولو کورونو عزتونه سلامت کا. د لوی الله فامان.